یو حسینه جینۍ وه بې واده وه هغې نه بدکاري وشوله د هغې بچی وشو خلقو راګیره کړه ته خو واده شوې نه تا د بچی د چا نه دی وی دا مې د دغې عبادت ګزار نه دی دا جوریج نه دی دا عبادت په نوم چې عبادت خانه یې جوړه کړې ده او لګیا دی عبادتونه کوي دا مې د هغه نه دی خلق په جذباتو کې راغی ټوله عبادت خانه یې وله ورانه کړله ته دلته د عبادت په نوم ناست ته دا کارونه کوې د خلقو ته وی خبردار ما زنا نه ده کړې نه 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 دا تهمت دی دا تهمت دی دا ما نه ده کړې او وی ورشه هغه ماشوم راولی اوس د غیږې ماشوم دی د څلوېښتۍ ماشوم دی وی رایولی خلق ماشوم پسې لاړ او جوریج په مانځه ودرېده داسې د الله ولي و ښه چې دوه رکاته مونځ یې وکړو دا ماشوم ماله راولی چې ماشوم یې وله راوستو په ماشوم یې داسې لاس کېښود وی من ابوکا من ابوکا ماشوم ته وی من ابوکا بچیا پلار دې څوک دی شابه پلار دې ښیا د څلوېښتۍ په ماشوم یې لاس کېښود وی من ابوکا پلار دې څوک دی هغه ماشوم گویا شو قال الراعي قال الراعي پلان کې شپونکې زما پلار دی او ته زما پلار دی زه د پلاري شپونکي نه پیدا یم خلق راغونډ شو جوریج ته وایي دا عبادت خانه دله د سرو د سپینو زرو جوړو ته خو د الله ولي وختلې تا خو چې په ماشوم لاس کېښود دریو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړي یو پکې دا یې وښه وی قال الراعي پلان کې شپونکې زما پلار دی جوریج خلقو ته وی نه دا څنګه چې وه هغه شانې راله جوړه کړئ او نور ضرورت نشته دی او دا د مور خیره وه هغه ما ته راورسېدله بس مور مې یوه خیره کړې وه چې اللهم لا تمته حتی تریه وجوه المومسات الله د هغې پورې مه مړ کوي چې د څو پورې دې ورته د زیناکارو ښځو مخ نه ایښودی زیناکارو ښځو مخ دې ورته نه ایښودی هغې پورې مه مړ کوه وی دا ما ته هغه د مور خیره راورسېدله ښه مور چې خیره وکړه دا لیک پروت دی ښه دا لیکلې خیره ده دا به د پورې یو ورځ نښلي دا خیره ښه دا به د ملا ماتوي دا خیره خو بیا به خبر شي بیا به چغې وی خو بیا په کټ باندې پروت بیا ډېر وی مورې معاف مې که مورې معاف مې که زه وامه چې دا معافي دي د دې سزا نه مخکې غوښتلی وې اوس خو ته په کټ ولګېدې د مور خیرو په کټ ولګوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وفرمیل وی مخکني امتونو کې دریو کسانو د مور په غیږ کې خبرې کړي ښه یو پکې عیسی علیه السلام یو پکې جوریج ښه دا جوریج چې دا په بني اسرائیلو کې لوی عبادت ګزارو په خپله خانقه او عبادت خانه کې به ناست و مونځ به یې کو مخلوق یې پرېښودی و سیټ ته تېتلی ځان له به عبادت کو دې کې یو ورځ مور رالله چې مور رالله جوریج ته یې غږ وکړو چې غږ یې وکړو نو جوریج په مانځه ولاړو دی وی یو طرف طرف دی او بل طرف ته مور ده نو بس د مونځ په حالت کې لګیو نو مور ته یې غږ ونه کو مونځ یې برقرار ساتو مور تېنه واپس شوله بله موقع چې مور بیا رالله بیا یې غږ وکړو نو جوریج بیا په مانځه ولاړو د بیا جواب ورنکو په مانځه ولاړو په درېیمه ځل چې مور رالله بیا یې غږ وکړو نو جوریج بیا په مانځه ولاړو دومره لوی ولي د الله چې غږ ځکه نه کوي چې په مانځه ولاړ دی مور چې درېیم ځل غږ وکړو د جواب ورنک بس مور لپې اوچتې کړې نو مور خیره وکړله وی اللهم لا تمته حتی تریه وجوه المومسات اے جوریجا الله دې د هغې پورې دله مرګ نه راولي چې څو دې د زیناکارو ښځو مخ نه یې لیدلی بس الله دې خدای مړ که چې د زیناکارو ښځو مخ وویني دومره لوی عبادت ګزار د الله ولی په مانځه ولاړ دی صرف مور له جواب ځکه ورنکو چې په مانځه ولاړ دی او مور د خولې نه خیره ویستله بس خدای دې مه مړ کوه چې څو دې د زیناکارو ښځو مخ نه یې لیدلی بس دا د مور د ناپرمانه نه وخه دا اوسني خو ناپرمانه دي
دی خو مور لړو سیزي نو مور خیره وکي. الله اکبر. دا خیره خو به ملک ورنی ملک دا خیره به د ملا ماتی ملا او میندې کوي نه وي خدای در نه خپل پیدا کوي د خپلو بچو ته وي چې دا مل د سره وکړي. الله اکبر. سبب هم څه حالي بیا به د دې مور قبر لځي او چغې به وخې چغې خو بیا به دا مور نه نو بیا به د پلار په قبر ارغړي چې بابا ما ته دې ولې خیرې کړې وې نن را باندې بچي لګیا دي. کاش چې ما بابا ته په بره نه وې کتلې کاش چې ما د مور خدمت کړې وې ما ته مور ازار نه وې کړې ازار وی وینې نن هغه ازاریان بچي وینې کنه چې د مور او پلار په ازار کې پاتې شي. بس مور لاړه دې کې د کلي یوه حسینه جینۍ وه بې واده وه هغې نه بدکاري وشوله د هغې بچې وشو خلقو راګیره کړه ته خو واده شوې نه تا د بچې د چا نه دی وی دا مې د دغې عبادت ګزار نه دی دا جوریج نه دی دا عبادت په نوم چې عبادت خانه جوړه کړې ده او لګیا دی عبادتونه کوي دا مې د هغه نه دی